خپلو بچانو وزرې مور پرې کوئ. خپل بچان په ژوندونې مړې مځینې جوړوئ. څنګه کله چې هغوی ته د خلکو په مخ کې انسان سپکاوی کوي، دا ته دا ماشوم په ژوندونې وژنې. ته په دې ماشوم کې دننه دې ماشوم دا ستا د بچي، دا ستا د کشر شخصیت ور وژنې، قوتونه د نشو د نما پکې وژنې. دا به بیا سبا بې جرأتۍ، سبا به خبره نسی کولی، سبا به دی یو کار په صحیح توګه نسی کولی. یاریان به چې دا اوس وکم کې نه وکم، زړه به نه لري، بې زړه به وي. داسې مثال لري لکه سړی چې د مرغه نه وزر وکاږي. نو یو دا شی سو چې د خلکو په مخ کې هغه مه سپکوئ. که چیرې یوه خبره وه نو د خلکو او د کورنۍ د نورو انسانانو په مخ کې نه، بلکې په پټ یو چپلاخه دې پسې نیوله، یوه خبره دې ورته کوله په یوازېوالي وخت کې. کله چې هغوی تاسو وهي او داسې وهي چې خدای ناکرده هغه سر یې خوږ شي، لاسونه یې خوږېږي، درخوږو پرې خبره ورسېږي، په دې کښنې کې بیا دا جرأت ختم کېږي چې سبا تا ته یو څه دا ووایي، دې نه زړه خېږي. داسې هېڅکله مه کوئ. کله چې تاسو د هغو عزت نفس کوم چې د هر انسان د خدای ورکول سوی حق دی، کرامت، دا تاسو سپکوئ، د هغو توهین کوئ. یعنې تاسو په هغه خاندئ، تاسو په هغه پسې ټوکې کوئ، ملنډې پې وایئ، ریشخند پې وایئ، پسخند پې وایئ، ډرۍ پې وایئ. تاسو خو نه پوهېږئ، تاسو خو به لږ ساعت کې وخاندئ، خو لیکن تاسو په هغه کې هغه شخصیت پکې وژنئ. هغه به له ځانه سره سوچ کړي چې خیر ته ولې زما دا پلار، زما ورور یا زما دا ټبر خاندان په مه خاندي، نو زه باید هېڅکله دغسې کار بیا ونه کړم. الدا چې کار به م ښه کار وي، هغه ماشوم وي. همدارنګه کله چې تاسو هغه د نورو په پرتله د ملګرو او د نورو انسانانو د بریا سره یو ځای کوئ، پلانۍ ته ته وګور، ته چې شي پلانۍ ته ته وګور. هیڅ یو انسان دی نسته چې په هغو کې الله پاک جلا جلا کمالونه نه ایښي. ټول یو شانتي الله رب العزت نه دي جوړ کړي. همدارنګه کله چې تاسو هغه په بدو نومونو او په بدو لقبونو یادوئ، ای چپکی یې، ای نیونی یې، ای پلانی یې، ای پلانی، دا یاد وساته چې په ژوندون یې وژنې، پوست ځینې وباسي. کله چې د هغوی ارزښت کم ښکاره کوئ او تاسو یې پر ناکامۍ ټینګار کوئ چې نه نه دا پاگل دی، دا هیڅ کار نسی کولی، کله هم نسی کولی، په ټول ژوند هم نسی کولی، دا یې وژني. اصل کې دا ماشوم دی مثال لري لکه فرشته. الله رب العزت یو فرشته تا ته درکړې وه، یو ملایکه یې درکړې وله، نو ولې موږ له هغو نه شیطان یا غلام جوړوو؟ سبحان الله، څونه د پام او فکر خبرې دي. د وزرو څه معنا دا ده چې په ماشوم کې د خپلواکۍ قوت جلا الله یې ښي، اخلاقیات جلا الله پاک پکې ښي، په ځان باور دا یو جلا قوت وزر دی د دې ماشوم او بچي. د خپلو د هیلو د پوره کېدلو کوشش، لکه څنګه چې هغه مرغه اول الوتل یې زده کوي، خامخا څه خبرې پکې راځي. سایکل چې سړی اول پلی زده کوي، نو دا د هیلو لپاره، د کوشش او د کامیابۍ لپاره د هیلو نشانه ده. لیکن کله چې یو پلار یا مور یا مرور یا کا یا بلا دا په دې ماشوم سي د کې مثال راولاړ سي، سوچ نه کوي، بې فکره یې، لکه څنګه چې زموږ ته بعضې کسان یې، نو د دې مثال دی لکه کینچې چې پسې راواخلي او د دې ماشوم بچی څه وزرونه پرې کوي. یعنې معنا دا چې د دغه ماشوم راتلونکي، د راتلونکي هغه هیلې، د راتلونکي هغه قوت، د راتلونکي هغه اراده، هغه په دې کې هغه دننه قوتونه پکې وژني، دغه ماشوم ځینې خلاصوي. بس دا به تش بوتلې،
دا به خپله بیا سبا سوچ نشي کولی، دا به خپله د خبرې انجام نشي رایستلی. او دارنګه به نسبت در مثبت منفي اړخ، منفي چلند، منفي ژوند او زندگی، هغه که په لفظي الفاظو کې که یا وهلو ډبول وي، سپکاوی وي، او که یا هغه د هر څرنګه یې په هر څه شکل کې دا ماشوم د وخت لپاره معلول جوړي، ماشوم ناقصه جوړي چې را په راتلونکي کې بیا دی د پرېکړې کولو جرأت نه لري او تل به د غلام په څیر د نورو تر اغېز لاندې. همدارنګه کله چې موږ خپل ماشوم له نورو سره اندازه کوو، نو موږ په اصل کې هغه ته وایو چې ته په خپله هېڅ هم نسې کولی. همدغه کار د ماشوم زړه او دغه احساسات کمزوري کوي او ماتوي. کله کله د اصلاح په نامه هغه ته د ادب د ور زده کولو په نامه باندې، هغه پر لارې د سمولو په نامه باندې موږ ماتوو او وژنو، لکه همدغه خبرې چې ما تاسو ته وکړې. دا یاد وساتئ چې دا د الله رب العزت راکول سوي لوی نعمتونه او امانتونه دي، او په دې کې الله پاک ډیر پاک استعدادونه یشي، دا د ډیرو پاکو استعدادو خاوندان. زموږ دنده، زموږ کار د هغوی اڅول او روزل دي، نه د هغوی د شخصیت ځپل او ماتول او پکې مړه کول. که موږ غواړو چې زموږ دا بچی په راتلونکي کې یو بریالی انسان وي، یو کامیاب انسان وي، نو موږ باید د هغو پر خپل ځان باندې باور او دغه ور جوړ کړو، دغه دې روزنه ورکړو چې دوی پر خپل ځان باندې باور وکولی شي.